په غرونو کې د یوه کوچني کلي ترڅنګ یو زول څنګل و. خلک به ویل د دې څنګل په زړه کې یوه داسې جادویي څراغ پروت دی چې هیڅ کله نه مړ کیږي. خو دا عادي څراغ نه وه. هر څوک چې به یې راته درېد که به یې دروغ وویل د څراغ لمبه به سره شوه او د هغه پات حقیقت به یې ښکاره کاوه. ډېرو خلکو د دې څراغ د موندلو هڅه کړې وه، خو هیڅوک بیرته بریالي نه و راګرځېدلي. خو یو سړي وه چې د سرو زرو لپاره به هر خطر منله. د هغه نوم وه زرار. زرار د ښار تر ټولو شتمن سوداګر وه، خو زره یې هیڅ کله نه مړېده. یوه ورځ یې واورېدل چې د جادویي څراغ خاوند د خلکو له زرونو ټول رازونه معلومولی شي. هغه په زره کې وویل که دا څراغ زما شي، زه به د هر انسان راز وپېژنم او ټوله نړۍ به زما تر واک لاندې وي. په هماغه ورځ سکونه هم د ځنګل په لور روان وه. هغه د جادو په لټه نه وه. هغه یوازې حقیقت غوښت. د دواړو لارې په یوه ځای سره یو ځای شوې. سلام سوداګره. ته ولې دې خطرناک جنګل ته روان یې؟ دا ستا کار نه دی ماشومه. کله چې څوک خپل مقصد پټ وي، اکثره یې مقصد ښه نه وي. ته خپل کار کو، زه خپل. دواړه مخ پر وړاندې روان شول. د ځنګل منځ ته چې ورسېدل، یوه زوړ ډبرین محراب مخې ته ښکاره شو. د محراب په منځ کې یو زرین څراغ آرام پروت وه، خو ناڅاپه یو سپین ګیري سړي د ونو ترمنځ راښکاره شو. هغه وه ارمان بابا. ودرېږي. هر څوک دا څراغ نشي اخیستلای. زه د دې بی ورکوم. دا په سرو زرو نه اخیستل کېږي. نو ازموینه څه ده؟ یوازې یو سوال. که دروغ ووایاست، څراغ به خپله پرېکړه وکړي. ارمان بابا لومړي زرار ته وکتل. زرار، ست لپاره په دنیا کې تر ټولو مهم شی څه دی؟ خلک. هماغه شیبه د څراغ ژیړه لمبه ناڅاپه سره شوه. ټوله فضا خاموشه شوه. بیا د څراغ دننه یو عجیب غږ خپور شو. دروغ. نه، زه رښتیا وایم. 6 زره له سرو زرو ډک دی، نه د انسانانو. زرار یو ګام شاته شو. د هغه پر تندې خولې راغلې. اوس د سکونا وار دی. سکونا. که دا څراغ ست شي، لومړی هیله به دې څه وي؟ زه به هیڅ هیله ونه غواړم. ولې؟ ځکه چې که حقیقت زما ملګری وي، نو جادو ته اړتیا نه لرم. هماغه شیبه د څراغ لمبه له ژیړې څخه په روښانه آبي رنګ بدله شوه. ټول ځنګل په رڼا کې ډوب شو. رښتینی زره له هر جادو نه ځواکمن وي. خو زرار له هم خپل حرص نه و پرېښي. هغه ناڅاپه مخ ته ورتوب کړ او څراغ یې په زور راواخیست. اوس دا زما شو. خو د څراغ رڼا ناڅاپه توره شوه. د زرار لاسونه په لړزېدو شول. هغه احساس وکړ لکه د غوږ ورو ورو ورک کیږي. څه پیښیږي؟ هغه څوک چې د حقیقت د غلا هڅه وکړي، خپل غږ له لاسه ورکوي. زرار غوښتل چیغه وکړي، خو هیڅ غوږ ترې ونه ووت. هغه وېرېدلی وه، د لومړي ځل لپاره نه د جادو بلکې د خپلو دروغو. لا هم ناوخته نه ده. حقیقت ومنه. زه یوازې شتمني غوښتله. ما هیڅ کله د چا پروا نه ده کړې. ما دروغ وویل. هماغه شیبه د څراغ رڼا بیرته روښانه شوه. حقیقت د هرې سزا لومړی درمل نه ده. زرار خپل غوږ بیرته ترلاسه کړ. خو څراغ سکونه ته ورنږدې شو. ځکه جادو هغوی انتخابوي چې زرونه یې له رښتیا ډک وي. زه دا څراغ له ځان سره نه وړم. دا به همدلته پاتې شي تر څو د بل رښتیني انسان انتظار وکړي. همدا د رښتینی انسان نښه ده. هغه ورځ زرار پوه شو چې دروغ شاید څو شیبې ګټه ورکړي، خو حقیقت تل انسان ژغوري. او جادویي څراغ تر نن ورځې
د هماغه ځنګل په زره کې د بل رښتینی انسان انتظار باسي. که غواړئ د سکونه بله جادویي کیسه هم وګورئ، نو کمنټ کې ولیکئ دوهمه برخه.